اسلام څه ته وایي؟ ایمان څه ته وایي؟ په لمانځه کې څو فرضونه دي؟ فرض څه ته وایي؟ دروغ ویل څنګه عمل دی؟ فرض په څو قسمه ده؟ قرآن کریم څه ته وایي؟ رښتیا ویل څنګه عمل دی؟ اسلام څه ته وایي؟ اسلام د الله جل جلاله د اوامرو غاړه ایښودلو ته اسلام وایي، لکه لمونځ کول، روژه نیول، زکات ورکول، حج کول. ایمان څه ته وایي؟ په الله جل جلاله باندې ایمان، په ملایکو باندې ایمان، په کتابونو باندې ایمان، په پیغمبرانو باندې ایمان، په ورځ د آخرت باندې ایمان، خیر او شر د الله تعالی د لورې دې باندې ایمان لرل، او پس له مرګه ژوندون باندې ایمان لرل. لمونځ کې څو فرایض دي؟ په لمونځ کې 14 فرایض دي، چې 8 یې بیروني او 6 یې داخلي دي. فرض څه ته وایي؟ فرض هغه عمل ته وایي چې په دلیل قطعي سره ثابت وي، لکه قرآن کریم او احادیث متواتره، او منکر یې کافر دی. فرض په څو قسمه ده؟ فرض په 2 قسمه دی، فرض عین، فرض کفایي. قرآن کریم څه ته وایي؟ قرآن کریم د الله جل جلاله کتاب ته وایي، او حضرت جبرائیل علیه السلام په واسطه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې د الله جل جلاله د لورې نازل شوی دی. دروغ ویل څنګه عمل دی؟ دروغ ویل ګناه کبیره ده او د منافق نښه ده. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم فرمایي: ان الکذب فجور و ان فجور یهدی الی النار. بېشکه دروغ ګناه ده، ګناه لاره د جهنم ده، او موږ او تاسو دا پکار ده چې د دروغو څخه ځان وساتو او تل رښتیا ووایو. رښتیا ویل څنګه عمل دی؟ رښتیا ویل د مؤمنانو نښه ده، او حضرت محمد صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: ان الصدق بر و ان البر یهدی الی الجنه. بېشکه رښتیا ویل نیکي ده، او نیکي لاره د جنت ده. موږ او تاسو ته پکار دی چې دروغو نه ځان وساتو او تل رښتیا ووایو. قرآن کریم یو سورت راته تلاوت کړه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. خلکو ته څه پیغام لري؟ زه دا پیغام لرم چې دا خلک خپل بچیان مدرسو مکتب ته ولېږي او کتابونه قرآن کریم کې زده کړي، تر څو آینده یې روښانه شي.